الموقع الرسمي لمكتب سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي. هم سيد ده، هم آية الله ده. آية الله العظمى يعني دي الله لویه نښه په ځمکه کې. دای قسم الاستفتاء ده، خپله ټاپۍ ده ورباندې ګوره. قسم الاستفتاء السيد محمود الهاشمي. وینئ دوستانو؟ بالکل قاری صاحب السيد محمود الهاشمي. السيد محمود الهاشمي دا هم سيد د اهل بیت ځان بولي او هم آية الله العظمى ده. لدنا سوال کیږي دلته ګوري سوال دلته سم ورته غوږ سي. هل يجوز للمرأة زواج المتعة لكسب المال؟ وای آیا یو شی کولی سي چې خپله مور و خور و لور په کرایه باندې ورکړي د متعې دپاره؟ خپله لور، خور، ښځه په متعه کې په کرایه د ورځې ورکړي په 50 روپۍ په 100 روپۍ. يجوز ذلك؟ الجواب يجوز ذلك. بالکل دا وایي جائز ده. الله اکبر. تاسې دلته راځې کنځلې کوې، توهین او سپکاوی کوې، زه به دې تا له کتاب نه داسې خبره درته کومه چې ځمکه به در باندې راتاویږي. کنځلې مه کوه. ته لاړ شه کوم زنانه په فامیل کې چې دې په کرایه ورکړي دي هغه دې کور ته راوړه. دا دې تا سید ده، آیة الله العظمى ده او قسم الاستفتاء خپله ټاپۍ ده ورباندې. وایي بالکل یعنی دا که تاسو خیال کړي د دوی په د باړه چنار والا دغسې سپي چې هره ورځ رسول الله د ناموز صحابه و توهین کوي، دا په کورو کې پراته دي د کنځلو دپاره په کنځلو ډالر اخلي. هغه ویډیو در سره ده بابا عبدالرحمن صاحب؟ بل ورځ مو درته ښکاره کړه چې په 500 په 100 ډالره په 100 ډالره باندې خلک یې ورکوي چې پلاني و پلاني ته کنځلې وکړه. نارینه یې دغه کار کوي، زنانه یې دغه کار کوي. الله اکبر. بالکل قاری صاحب داسې نارینه یې په 500 ډالره کنځلې کوي خلکو ته او زنانه یې بیا په کرایه باندې ځان ورکوي. دا د دوی وایي پروا نه کوي، بالکل یې وایي ورکوه، په کرایه باندې ورکوه چې پیسې درته وګټي. بالکل قاری صاحب. یعنی متعه کې د خپل کور زنانه وایي په کرایه ورکړه، اته کې 100 متعې د ورځې درته کولې، 50 درته کولې چې دغه دا په لاس باندې راسي. دا بالکل قاری صاحب. کنځلې مه کوه. دا وګوره، دا ویډیو تاسې وګورئ مسلمانانو، 1 دقیقه دا ویډیو تاسې وګورئ. چالو کړه. ته مو ته کنځل روپۍ درستولې وي، شکر الحمدلله. نه پیسې مو درستولې دي، تو ته جانزې مو نه دي درستولې. مو ته جانزې مو میسجونه جانزې مو ورته کړي دي آیا ته خو صحیح دی. مطلب 100 ډالر مو ورکړي دي چې یلینا می پارا ته 500 ریال تا 100 ډالر سه دلی. یم دا یو ویلې کې اوس برودو کې نه دي جوړ کړی. دا اوس لاندې دا شپږ کوي. د عالی د نامې دپاره دوی په 100 ډالر باندې خلکو ته کنځلې کوي. بالکل قاری صاحب. د عالی د نامې دپاره د عالی د نامې دپاره لایفونه راځي، برودونه راځي، یو بل ته پیسې ورکوي چې کنځلې وکړي. الله اکبر. الله به مو داسې رسوا کوي په خپل منځ کې. دا اوس په خپل منځ کې په یو بل پسې په لایف راغلي دي. بیا دلته راځي توهین او سپکاوی کوي. وایه